په سعودي عرب کې یوه بله واقعه راغلې ده یار تاسو راسره دا ویډیو وګورئ که نه تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي دې سیټه چې دا 3 کسان ښکاري که نه نو دا هم د دنیا نه لاړل یار په یو ځای په دنیا نه لاړل د یو دیوال یخ ته راغلل ویډیو به راسره لږه مکمل وګورئ یار سړی ډېر په ژړا شي ځکه چې مسافرۍ داسې زندګي ده ټول عمر مسافرۍ کې تېر کړي او بیا په داسې مرګ باندې مړ شي که نه چې هغه هم ته په مسافرۍ کې مړ شي ملګرو دې سیټه چې تاسو ته نوجوانان ښکاري که نه دا د سالار ځای اوسېدونکي وو دا په سعودي عرب ته تللو په سعودي عرب کې کار کولو چې دوی په یوه ورځ باندې د دیوال یخ ته راغلل که نه دا 3 واړه او دا 3 واړه چې دي نو وفات شول د دنیا نه لاړل ملګرو دا ته وګورئ که نه دنیا دغه 2-3 ورځې ژوند دی موږ یې اوس هم په نفرت کې تېروو که تاسو سوچ وکړئ که نه دا 3 نوجوانان چې دي دا ټولو د خپل کور د خلکو دپاره لګیا وو د مور پلار دپاره لګیا وو د خپلې ښځو او بچو دپاره لګیا وو او نن چې دی نو هغه د دنیا نه لاړل د دوی سره هېڅ څوک نه وو څنګه دنیا ته راغلي وو هغه شان د دنیا نه لاړل او نن چې دی نو هغه په مسافرۍ کې لاړل که نه په داسې مرګ باندې لاړل که نه که تاسو سوچ وکړئ که نه په مسافرۍ کې چې سړی وفات شي بیا هلته هم ډېرې ورځې پروت دي د هغه نه پس چې کور ته راوړي خو 3 کسان نوجوانان ډېر ښایسته نوجوانان دي ملګرو سیټ تاسو ته تصویران ښکاري که نه دا سالارزۍ سره تعلق ساتي او په دې باندې په سعودي عرب کې دیوال لوېدلی دی او دا چې دي نو د دنیا نه لاړل نو ټولو ته زموږ خواست دی که نه چې چا هم مسافر په بهره وي نو تاسو کوشش کوئ چې د مسافرو سره چې دی نو ډېر زیات چې دی نو هغه مه تنګوئ او بله خبره دا ده چې مسافرو نه ډېر ډیمانډ هم مه کوئ اکثر داسې چې خلک د موبایل ډیمانډ کوي واړه او بل دا چې د پیسو ډیمانډ ترې کوي او هغوی ولته په ټینشن کې یا ورته هارټ اټیک وشي او یا داسې حادثه ورته راشي چې هغه د دنیا نه لاړ شي نو تاسو ټولو ته زه خواست کوم که نه خاص کر زه په مسافرو ویډیو ځکه جوړوم که نه چې مسافر چې دی نو هغه همیشه داسې زندګي وي که نه چې ټول عمر په مسافرۍ کې وي په پردی ملک کې زندګي وي نو د هغه نه پس چې دی 6 میاشتو خپل وطن ته راشي او هغه هم په داسې طریقه باندې تېر کړي او د هغه نه پس چې دی نو بیا ټول عمر چې دی نو په مسافرۍ کې دي په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې دا واقعې ډېرې زیاتې راځي ځکه چې پاکستاني هلته ډېر زیات دي ځکه چې پاکستاني چې چېرته هم دي نو هغه چې دی نو په دغه حادثو کې چې دی نو وفات کېږي کله ګاډي اکسیډنټ او یا چې دی نو هارټ اټیک ورته کېږي دغه چې دی نو دغه واقعې راځي او خاص کر چې دی نو په دې کې پاکستاني چې دی نو ډېر زیات شهیدان کېږي او ډېر زیات چې دی نو هغه وفات کېږي د دنیا نه ځي د ویډیو مقصد دا دی خپل مسافر مه تنګوئ یار او مسافر چې څومره وي نو ټولو ته دعاګانې کوئ چې الله پاک چې دی نو چې کومه ژوندي دي الله پاک ولې روغ صحت ورکړي او روزي وله ورکړي او بل دا چې کومه وفات شي نو هغه ته هم دعا کوئ چې الله پاک ولې په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي ځکه که نه چې دا مزدوري هم د اوسپنې نینو چې چل دي ځکه چې ډېر زیاته ګرانه وي په ملک کې وي په پردي ملک کې وي او بیا داسې مزدوري کول وي نو ټولو ته مې خواست دی که نه د ویډیو مقصد صرف زما دی چې مسافرو ته دعاګانې کوئ او مسافر چېرته هم په زندګۍ کې مه تنګوئ